د دفاع وزارت سرپرست وایي چې په هیواد کې به شته ستونزې ډېرې ژر حل شي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د دفاع وزارت سرپرست وایي چې په هیواد کې به شته ستونزې ډېرې ژر حل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان له ځینو استازو سره په کتنه کې ویلي چې په هیواد کې شته ستونزې به ډېر ژر حل شي. د دفاع وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه لیدنه کې همدارنګه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هیواده بهر افغانان هم باید له اوسني فرصته په استفادې د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. د دفاع وزارت ویان آیت الله فرزامي په دې هکله وویل چې د دفاع وزارت سرپرست د دغو هیوادوالو له ویناوالو او وړاندیزونو له هرکلي سره ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټینګار یې کړی چې هغوی باید د هیواد په سوکالۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دغه وزارت سرپرست په اروپا کې له میشتو افغانانو علمي او فرهنګي شخصیتونو سره په کتنه کې ویلي چې په بهر کې میشت افغانان کولی شي په پوره ډاډ سره خپل هیواد ته راستنه شي او د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په دې هکله زیاتوي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په اروپا کې له میشتو افغانانو سره په کتنه کې د پروژو د پلي کېدو او د هیواد د پرمختګ په هکله خبرې کړې دي او شهاب الدین دلاور ډاډ ورکړی چې په بهر کې ټول میشت افغانان لا بشپړ ډاډ سره خپل هیواد ته د راستنه شي. په اروپا هیوادونو کې ځینې میشت افغانان چې کابل ته راغلي او د اسلامي امارت له ځینو چارواکو سره یې اوس لیدلي دغه لیدنې او کتنې ښې او ګټورې بللې دي. په اروپا کې د میشتو افغانانو د ټولنې رئیس حکمت الله حکمت په دې هکله څرګندوي محمد یعقوب مجاهد چې په اسلامي امارت کې ځانګړی ځای لري موږ له هغوی وغوښتل چې د نظام او ملي یووالي د ساتنې او بالاخره د یو سوله ییز افغانستان لپاره د دغه هیواد د بچیانو او وګړو حقونو ته د پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې میشتو افغان څیرو تر دې مخکې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کورنیو پوهنې ارشاد حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو له سرپرستانو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.